هر څه چې تا ویلي قرآن پوهنه خوګنارو د فطرت پر هنګامو د الله پاک عظیم کتاب قرآن کریم د زده کړې آسانه لار قرآن پوهنه په دې خپرونه کې له لومړۍ پاڼې تر پایه د قرآن کریم تلاوت په ښکلو او فصیحو الفاظو سره. قرآن پوهنه دینی خپرونه ده چې هر ورځ د ازمون له راډیو څخه د مولوي احسان الله حسین په کوربتوب وړاندې کیږي. قرآن پوهنه پک خدایا داست ډیر شکر گزار پک خدایا. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. زما قابل احترام ډیرو خوږو او قدرمنو ورونو او خویندو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ورونو وروسته له سلام څخه مخکې د دغې نه چې موږ تاسې خلاصه قدري او منبهات له سره پیل کو، نو د ډیرو اوریدونکو د غوښتنې پر اساس باندې چې موږ ته یو ځل بیا هم قرآن کریم له سره شروع کا، نو قرآن کریم مو هم د تاسو په خاطر باندې له سره شروع شو، خو د قرآن کریم د تلاوت ترڅنګ قرآن کریم خلاصه قدري او منبهات هم شروع شول. نو ټول اوریدونکي که خبر نه وي په خپل مابین کې هم سره خبر کوي چې نوی قرآن کریم هم له سره شروع شو او د قرآن کریم نه وروسته خلاصه قدري منبهات هم پیل شول. نن ورځ صرف افتتاح کوو د قرآن کریم په تلاوت باندې سورة فاتحه یعنی الحمدلله یایو. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نن ورځې سورة فاتحه و سبو ورځ به انشاء الله العزیز الف لام میم لسره شروع کوو. نن ورځې دومره درس بس دی. اوس ورونو تاسې خپلې خلاصې روړوئ چې خلاصه هم وویو. که چا نه وي ادیه کړي هغه ادیه کوي، سبو ته بیا د درس نه پوتې نه شئ. نو تاسې خلاصه روړوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله شروع کوم په نامه د الله پاک، الرحمن چې عام مهربان دی په دنیا کې، الرحیم او خاص مهربان دی په آخرت کې په مسلمانو باندې. الحمد ټول ثنا او صفت لله خاص د خدای تعالی لره دی. کوم الله تعالی لره؟ رب العالمین چې هغه پالونکی د ټولو مخلوقاتو دی. والعاقبتو
نیکی د آخرت چې دی للمتقین دا د پوره د پرهیزګارانو دی. والصلاة درود دوی، والسلام سلامتیا دوی، علی رسوله په رسول د محمد صلی الله علیه وسلم باندې. محمد چې پوک نوم یې محمد دی، وعلى آله په اهل د ده باندې د هم سلام وي، و اصحابه اجمعین او د ده په ټولو ملګریو باندې د هم سلام وي. نن ورځې دغه 2 کلي باستی، سبا ورځ به بیا درس یایو. نن مو کام ایده په خاطر باندې ویلو چې تاسو خلاصې ادیا کوي او د درس نه پاتې نشئ. بیا که هر ورځ به یوای و 2 کلي به یایو خو زده کوئ به خامخه. الحمد ټول ثنا و صفت چې دی لله خاص د خدای پاک لره دی، رب العالمین چې دای رب د ټولو مخلوقاتو دی. والعاقبتو نکی د آخرت چې دی للمتقین دا د پوره د پرهیزګارانو دی. والصلاة درود دوی، والسلام سلامتیا دوی، علی رسوله په رسول د ده باندې. محمد چې پوک نوم یې محمد دی، وعلى آله په خلخنا د ده هم، و اصحابه اجمعین او په ټولو ملګریو د ده هم. بیا متوجه شئ. الحمد ټول ثنا و صفات لله خاص د خدای پاک لره دی، رب العالمین چې دای رب د ټولو مخلوقاتو دی. والعاقبتو نکی د آخرت للمتقین دا د پوره د پرهیزګارانو دی. والصلاة درود دوی، والسلام سلامتیا دوی، علی رسوله په رسول د ده باندې. محمد دن چې نوم محمد دی صلی الله علیه وسلم، وعلى آله او په اهل خلخنا د ده باندې، و اصحابه اجمعین او د ده په ټولو ملګریو باندې. دغه خلاصه وه. تاسې ورونه اوس قدریه راوړوئ، ځکه چې خلاصۍ څنګ ته موږ تاسې قدرې هم شروع کوو. نو تاسې انشاءالله ډېر اوریدونکو به ادیه کړي وي. که چا نه وي ادیه کړي هغه د ادیه کړي چې د درس نه بیا پوتې نشي. نو قدرې هم راوړوئ، دا هم د سار نه شروع کوو. په دغه قدرۍ کې هم دغه درس دی، یعنی د سار 2 کلي همغه د خلاصۍ درس دی. نو پیل د ساره کوو. قدرۍ راوړوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د الله پاک. الرحمن داسې الله پاک چې عام مهربان دی په دنیا کې، په مسلمانو او په کافرو. الرحیم داسې الله پاک چې هغه خاص مهربان دی په آخرت کې، په مسلمانو نه په کافرو. الحمد ټول ثنا و صفت چې دی لله دا خاص د خدای تعالی لره دی. کوم الله تعالی لره؟ رب العالمین چې دای رب د ټولو مخلوقاتو دی. والعاقبتو نکی د آخرت چې دی للمتقین دا د پوره د پرهیزګارانو دی. والصلاة درود دوی، والسلام سلامتیا دوی، علی رسوله په رسول د ده باندې. محمد چې پوک نوم یې محمد دی، و آله په خلخنا د ده هم، و اصحابه او په اصحابو د ده هم، اجمعین او په ټولو مؤمنانو باندې. بیا متوجه شئ. الحمد ټول ثنا و صفت لله دا خاص د خدای تعالی لره دی. رب العالمین چې دای رب د ټولو مخلوقاتو دی. والعاقبتو نکی د آخرت چې دی للمتقین
دا د پوره د پرهیزګارانو دي. والصلاتو درود دوي، والسلامو سلامتیا دوي، علی رسوله په رسول د ده باندې، محمد چې پوک نوم یې محمد دی، و آله په خلخنا د ده هم، و اصحابه په اصحابو د ده هم، اجمعین په ټولو مؤمنانو باندې. دغه د قدرۍ درس و. اوس ورونه منبهات په نوم سره کتاب هم روړوئ چې دا د حدیثو کتاب دی او تاسې ته مو شروع کړی دی. تاسې اوس منبهات روړوئ، دویم مخ روړوئ، سره موږ تاسې دا هم شروع کوو. که چا نوي ادیه کړی ادیه یې کوي، یعنی 3 کتابونه موږ تاسې شروع کړل: خلاصه، قدري، منبهات. دا مې سار نه یایو. منبهات اول مخ روړوئ: بسم الله، شروع کوم په نامه د الله پاک، الرحمن، داسې الله پاک چې عام مهربان دی په دنیا کې، الرحیم، او خاص مهربان دی په آخرت کې. الحمد، ټول ثنا او صفت چې دی، لله، دا خاص د خدای تعالی لره دی، فی کل حین، په هر یوه زمانه کې، په هر وخت کې، و اوقات، او په هر وخت کې، والصلات، درود دوي، علی رسوله، په هغه رسول د ده باندې، اشرف الخلق، چې بهتر د ټولو خلقو دی، والبریات، او د ټول جهان بهتر دی. هذه، دا کتاب چې دی، منبهات، دا خبرداری دی. بس دی دومره. سبا ورځ به انشاءالله بیا لږ لږ ښه یو درس. نن ورځ اوله ورځ دو چې وسره بلاد شي. بیا متوجه شي. الحمد، ټول ثنا و صفت چې دی، لله، دا خاص د خدای تعالی لره دی، فی کل حین، په هر زمانه کې، و اوقات، په هر وخت کې، والصلات، درود دوي، علی رسوله، په رسول د ده باندې، اشرف الخلق، چې بهتر د ټولو خلقو دی، والبریات، او د ټول جهان بهتر دی. هذه منبهات، دا کتاب خبرداری دی. دومره نن ورځې ورونو د موږ تاسې درس باس و. نو ټول اوریدونکي که خبر هم نه وي په خپل مابین کې سره خبر کوي، نو تاسې سار د سبونه قدري، خلاصه، منبهات ادیا کوي. سار نه به انشاءالله هر ورځ یوای و کرخه 2 کیلې به یایو چې تاسې زده کوای شئ. دومره الله پاک د موته هم د صحیح یلو توفیق نصیب کی، او تاسو ته د الله پاک د صحیح زده کړې توفیق په نصیب وګرځوي. والسلام علی من اتبع الهدى. قرآن پوهنه. قرآن پوهنه خوګنارو د فطرت پر هنګامو، د الله پاک عظیم کتاب قرآن کریم د زده کړې آسانه لار. قرآن پوهنه. په دې خپرونه کې له لومړۍ پاڼې تر پایه د قرآن کریم تلاوت په ښکلو او فصیحو الفاظو سره. قرآن پوهنه دینی خپرونه ده چې هر ورځ د ازمون له رادیو څخه د مولوي احسان الله حسین په قربتو وړاندې کیږي. قرآن پوهنه. قرآن پوهنه پک خدایا، داست ډیر شکر گزاریم پک خدایا.